د پخوانیو پوځیانو په اړه تازه او نوی خبر. د پخوانیو پوځیانو وژنو په تړاو د یوناما راپور د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه وبلل شوه. د شنبههای ارغونې غورځنګ د پخواني افغان پوځیانو د وژلو، ربړونې او ترې تم کولو په اړه د یوناما راپور ته په اشارې سره وایي چې دا د پخوانیو پوځیانو پر وړاندې د جنایتونو یوه وړه برخه ده. یاد غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼ شمېر پخواني سرتیري نیولي او پرته له دې چې جرم یې ثابت شي وژلي دي. دغه غورځنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما د سې شنبې ورځې راپور ته په اشارې ویلي چې د وژل شوي یا ترې تم شویو پخوانیو پوځیانو شمېر تر هغه څه زیات دی چې په دې راپور کې یادونه شوې ده. دغه غورځنګ په یوې اعلامیې کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپره کړې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته په کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، بدخشان، تخار، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندهار او هرات ولایتونو کې زیات شمېر پخواني پوځیان نیولي او د جرم له ثابتېدو پرته یې وژلي دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو په ډیرو مواردو کې د پخوانیو پوځیانو جسدونه د هغوی د کورنیو غړو ته نه دي سپارلي او د نیول شویو پوځیانو په اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې ده. د دغه غورځنګ مسؤلینو مریم معروف آریان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په 2 کلنۍ واکمنۍ کې موږ د پخوانیو پوځیانو وضعیت په تیره بیا د ښځینه سرتیرو وضعیت د شنبههای ارغونې د غورځنګ د پخواني سرتیرو د ملاتړ کمیټې له ادرسه په جدي ډول تعقیب کړی دی. د دې کمیټې د څېړلو او راپورونو پر بنسټ هغه څه چې یوناما په افغانستان کې د پخوانیو پوځیانو په اړه د یوه راپور په ترڅ کې خپاره کړي بشپړ نه دي. د پخوانیو پوځیانو په وړاندې د طالبانو جرمونه تر هغه څه چې په دې راپور کې خپاره شوي زیات دي.